سلامونه دوستانو، موږ څنګه کولی شو د امریکا لاټري ثبت نام چې دی موږ خپله وکړو. ډېره په اسانه سره اوس کولی شي، اوس بل چاته اړتیا نشته چې تاسو لاړ شئ څو پیسې ورکړئ چې ثبت نامونه تاته وکړي. دې ویډیو کې ما تاسو ته مکمله طریقه ښودلی دی. تاسو راځئ دا ثبت نام چل تاسو هم زده کوئ، خپله ثبت نام وکړئ. د امریکا لاټري ثبت نام موږ څنګه خپل موبایل کې کولی شو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې بل پرون اکتوبر په 2 اتنیمې بجې ثبت نامونه شروع شول. اوس تاسو کولی شئ چې د امریکا لاټري ثبت نام په خپل موبایل کې وکړئ په ډېره اسانه سره. تاسو ته دا څلور شیان ډېر زیات مهمې دي، دا به تاسو ولرئ. اول قدم کې تاسو باید پاسپورت ولرئ. که پاسپورت ونوسي نو تاسو الکتروني تذکره باندې هم کولی شئ. دویمه دا چې تاسو باید ایمیل ادرس ولرئ، داسې فعال ایمیل ادرس چې تاسو سره واوسي. دریمه باید تاسو لمبر ولرئ، فعال لمبر چې هغه کې بیا لمبر واړي لمبر واوسي. څلورمه چې دی ډېره زیاته مهمه ده، هغه ستاسو عکس دی یا چې دی پیکچر دی باید ستاسو بیکګراوند ښه واوسي، شاته بیکګراوند ښه واوسي، ستاسو مخ ښه واوسي، یا چې دی تور خلکه ونه لري ځکه چې هلته نه مني. په دې ویډیو کې ما تاسو ته مکمله طریقه ښودلی دی. تاسو راځئ دا ویډیو مکمل وګورئ او د ثبت نام هم تاسو لاټري ثبت نام په خپل موبایل کې وکړئ، ځکه چې بل چاته اړتیا نشته چې تاسو چاته منت وکړئ چې زموږ ته ثبت نام وکړئ. هیڅ مشکل نشته، اوس خپل موبایل کې تاسو ثبت نامونه کولی شئ. راځئ دغه ویډیو مکمل وګورئ. ولې زموږ یوټیوب مو نه سبسکرایب کړی همدا اوس سبسکرایب کړئ. دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېره زیاته مننه. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو اوس راځو د امریکا لاټري ثبت نام ته. تاسو به راشئ، اول تاسو کروم خلاص کړئ. دوستانو څنګه چې تاسو کروم خلاص کړئ، کروم نه بعد چې دی دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ ډي وي لاټري. دا ډایرکټ اټومیټک راځي، خو بیا هم سرچ لپاره تاسو کوشش وکړئ دا ورکړئ. صحیح ده. څنګه چې تاسو دوستانو ګورئ لاټري داسې راغی که نه، تاسو به دا سرچ ووهئ. سرچ نه بعد دوستانو دلته به راغلی یو ایس ډپارټمنټ آف سټیټ، تاسو به دا ووهئ. صحیح ده دوستانو. که نور داسې راځي نور هم راځي، خو هغه کې به تاسو لاس نه وهئ. تاسو به کوشش وکړئ چې دغه آپشن چې تاسو ته راځي خو همدې نه به کار اخلئ، همدلته به راځئ. نور خو داسې ډېر راځي. څنګه چې دې باندې کلک کړئ دوستانو، تاسو به مخکې لاړ شئ. څنګه چې تاسو مخکې لاړئ دوستانو، تاسو به لاندې راشئ. دوستانو دلته فوټو اگزامپل تاسو ته ورکړي دي. څنګه چې تاسو ته فوټو اگزامپل ته راشئ، چې تاسو به کوشش وکړئ داسې عکس بیکګراوند راولئ چې هغه دلته ومني. که داسې عکس که تاسو سره سم عکس ونه اوسي دلته بیا هیڅ نه مني. کوشش وکړئ باید عکس سم ورکړئ دوستانو. صحیح ده. او دا فوټو اگزامپل کې هم داسې راځي، خو موږ به تاسو خپل اصلي موضوع ته راشو. صحیح ده دوستانو. اصلي موضوع زموږ بیګن انټري کې ده. صحیح ده. دلته چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، د شین کرښه چې ده، څنګه چې تاسو دوستانو ته کلیک وکړئ، تاسو به لږ مخکې لاړ شئ. دوستانو دې نه بعد چې دی تاسو ته د شی راشي. صحیح ده. دلته لیکلي دي غټ تورې باندې به ورکړئ یو، ورپسې ایس. صحیح ده. دلته به ورکړئ 15. صحیح ده دوستانو. بیا به ورپسې این ورکړئ. څنګه چې تاسو دا ورکړئ دوستانو، تاسو به دې بټن به کار اخلئ. کوم یو نو سبمیټ. تاسو چې دا څنګه کلیک کړئ دوستانو، تاسو به مخکې لاړ شئ. دوستانو دلته پارت 1 دلته راغل انټرل انفارمیشن. تاسو به دلته خپل ډیټیلز ورکوئ، کوم چې په پاسپورت کې یا الکترونیکي تذکره کې اوسي، او دلته به تاسو ورکوئ. څنګه چې تاسو دلته ورکوئ دوستانو، لکه زما نوم محمود ده، زه به دلته خپل نوم ورکم. دلته لاس فیملی نوم واړي. صحیح ده دوستانو. تاسو به دلته تخلص ورکوئ. صحیح ده. تخلص هم څه شی دی، لکه اگزامپل لکه زموږ تخلص چې دی دا دی حسیني. دلته به زه خپل نوم ورکمه. صحیح ده. اصلي نوم مې څه شی دی، دلته محمود ال مې ورکه. میډل نام کې به تاسو ورکړئ څه شی ده، ایچ ای ډبل اس حسن. میډل نام کې زما چې دی حسن دی. دوستانو څنګه چې تاسو دلته راغلی، دلته وایي جنرال، تاسو څه شی جنسیت هم څه شی ده. تاسو به دلته دوستانو دلته به تاسو چې ورکوئ میل. صحیح ده. موږ میل یو. که تاسو فیمیل استئ نو تاسو خپل فیمیل ورکوئ. فیمیل لکه زنانه او نارینه. تاسو به که چېرته زنانه استئ نو فیمیل ورکوئ، که چېرته نارینه استئ نو تاسو به میل ورکوئ. دوستانو دلته تاسو ته وایي چې بریډ ډیټا. تاسو بریډ ډیټا څه شی ده، تاسو به دلته راشئ. زه چې په کوم میاشت کې پیدا شوی یم هغه به ورکم. صحیح ده. تاسو به خپل پاسپورټ راواخلئ، هلته به وګورئ چې تاسو کوم کال کې پیدا شوی یې، هلته به ټول ډیټیلز پیدا شي. صحیح ده دوستانو. زه چې کوم کال کې پیدا شوی یم دلته به ورکم زه خپل کال 2003،
او دلته زه پیدا شوی یم په 14 تاریخ باندې 14 ورځې باندې که نه دلته زه لیکمه لکه 12 میاشت باندې دسمبر. زه به 12 میاشت باندې دلته پیدا شوی یم. صحیح دوستانو، څنګه چې ما دلته ورکړه زه به دې نه بعد چې دی لاندې راشمه. دلته تاسو نه چې واړي انټربریټ سیټي آنلی، تاسو په کوم هیواد کې یا کوم ولسوالۍ کې پیدا شوی یئ. صحیح ده، دلته به تاسو ولیکئ لغمان، دلته به ولیکم الینګار، زه د لغمان الینګار نه یم. صحیح ده دوستانو، څنګه چې ما دا ورکړه تاسو به راشئ دلته وایي کنټري ویر یو ار برن، په کوم هیواد کې تاسو پیدا شوی یئ. په افغانستان کې پیدا شوي یو. همداسې لاندې به راځئ دوستانو، تاسو چې هر هیواد کې هغه به ورکوئ، داسې نه چې افغانستان کې اوسېږئ افغانستان کې به ورکوئ. که چېرته تاسو په افغانستان کې نو افغانستان به ورکوئ، که چېرته تاسو پاکستان کې پاکستان به ورکوئ، همداسې ایران کې، همداسې نور هیواد کې تاسو به هماغه هیواد انتخابوئ. دلته تاسو ته چې واړي دوستانو یور کنټریز، تاسو آیا تاسو په خپل هیواد کې موجود یي؟ هو موږ موجود یو، یس به ووهئ. دلته به تاسو خپل راشئ سلیکټ ا کنټری، دا نه واړي، خو که چېرته وغوښتل نو تاسو به بیا افغانستان ورکوئ. صحیح ده دوستانو دلته اصلي موضوع راغی، ډېره مهمه موضوع چې دی همدا دی، ځکه چې تاسو نه اوس عکس واړي دوستانو، تاسو نه اوس دا عکس واړي چوز نیو فوټو. دلته به تاسو چوز کوئ خپل یو پیکچرز. صحیح ده دوستانو، تاسو به راشئ یو ښایسته عکس تاسو بیکګراوند چې کوم جوړ کړی وي او باید ما عکس کې تشریح کړی و چې 6,000 میکسپیل باید تاسو ولرئ. تاسو اوس راشئ کوم عکس زما مناسب دی، دغه عکس ته زه راځمه دوستانو. که چیرې دا اوس مني که نه مني زه به دا وګورمه. که ونه منله زه دې عکس چې دی موږ بیکګراوند جوړوو. صحیح ده، اوس خو ما داسې ورکړه خو دی منلی نه ده، خو اوس موږ خپل اصلي موضوع ته ځو. صحیح ده، خو که چیرې دی ونه منله اوس زموږ خپل میلینګ ته راځو، میلینګ کې خپل ادرس ورکوو، هغې نه بعد چې دی موږ ځو همالته. دوستانو تاسو به داسې کار وکئ، دا لومړنی به پرېږدئ او تاسو به دا دویمینې ته به راشئ، دویمینې کې به ورکئ تاسو ادرس لاین، کوم ادرس لاین کې چلیږئ، لکه موږ په لغمان کې یو که نه، لغمان پراوینس. خو صحیح دا به ورکوو موږ سټیټ همداسې کوڅې لمبر که تاسو لرئ نو ورکوی شئ. که چېرته موږ په لغمان کې داسې کوڅې لمبر همداسې دا موږ نه لرو، تاسو به که چېرته کابل کې همداسې نور هیواد کې نو تاسو ورکولی شئ. صحیح ده، او دلته وایي ادرس لاین ټو آپشن، دلته به ورکړم لغمان الینګار. صحیح ده دوستانو، دلته به زه لغمان ورکړمه ځکه چې دلته ما نه واړي سیټي لغمان، سیټي لغمان کې یمه. دلته بیا رانه واړي ډسټرکټ کنټري پروینس سټیټس، ولسوالۍ نوم همداسې افغانستان په خپل هیواد نوم به ورکوئ، دلته ولایت نوم به ورکوئ. سټیټس لکه زموږ سټیټس چې دی ننګرهار دی که نه، تاسو به ننګرهار ورکوئ هر که وخت چې تاسې. دلته به تاسو ورکوئ خپل ولسوالۍ نوم، ورپسې به تاسو دوستانو چې ورکوئ افغانستان نوم ورکوئ، ورپسې به ورکوئ ولایت نوم لغمان دا زموږ، تاسو چې هر هیواد یا هر ولایت کې هغه به ورکوئ. همداسې به ننګرهار ورکومه، ننګرهار ورکړمه، ننګرهار مې ورکړه. صحیح دوستانو، دا مو شو. اوس تاسو دوستانو دلته موضوع ته راځئ چې تاسو اوس واړئ چې مونږ چې دی پوسټ کوډ مونږ ورکو. پوسټ کوډ تاسو به څنګه پیدا کوئ دوستانو؟ تاسو به داسې کار وکوئ دوستانو، تاسو به لاړ شئ بیرته به ګوګل ته، دلته به تاسو ولیکئ پوسټ، دلته به ولیکئ پوسټ کوډ. صحیح ده دوستانو، پوسټل کوډ CODE کوډ کابل. صحیح ده، څنګه چې کابل تاسو دوستانو سرچ کوئ دا لومړنی آپشن به راشي تاسو ته. څنګه چې دا راغی تاسو ګورئ دوستانو دلته ټول کنټري دا کوم هیوادونه چې دي، کوم ولایتونو نومونه چې دي هلته ټول راځي. دلته زموږ ولسوالۍ راغی. دوستانو تاسو به څه کوئ، دا 3 ډاټ ته ګورئ، دا 3 ډاټ دا چې تاسو ووهئ تاسو ته ښکاري که نه ښکاري دغه دی. دلته چې راغلی دوستانو دلته به تاسو داسې آپشن ووهئ، دلته به تاسو پراوینس یا چې دی ولایت دا به انتخاب کوئ. صحیح ده دوستانو، دلته چې څنګه راغلی دوستانو دلته ډېر آپشنونه راځي. ګورئ د کوم هیواد کابل، کندهار، همداسې خوست، کندوز. زموږ اصلي موضوع چې شي کې ده، زموږ چې یو لغمان نه یو. صحیح ده دوستانو،
زه به لږ لاندې راشم څنګه زموږ لغمان رانغی پکې دغه دی دوستانو زموږ لغمان دا دی ګورئ زه به دا انتخاب کړم څنګه چې لغمان انتخاب شو دوستانو لږ به لاندې راشم دلته ماته 15 ولسوالۍ نومونه راځي اول چې دی الینګار دی ورپسې الیشنګ دی ورپسې دولت شاه دی ورپسې چې دی لغمان سیټي دی او همداسې لغمان نارت تاسو به دې کې چې ورکوئ دوستانو مونږ خو د لغمان یو لغمان پوسټ کوډ یا زیب کوډ ورکوم صحیح ده تاسو چې کلینګرار یې همداسې کابل یې نورو ولایتونو یې تاسو به دلته حتما زیب کوډ یا چې دی پوسټ کوډ به ورکوئ د ولسوالۍ ورکوئ که چېرته مرکز ورکوئ مشکل نشته صحیح ده دوستانو زموږ لغمان پوسټ کوډ چې دی 2901 ده صحیح ده دوستانو زه به خپل پوسټ کوډ ووهمه لکه 2901 صحیح ده دوستانو ورپسې کنټري راځي تاسو به افغانستان انتخاب کوئ دلته وایي کنټري صحیح ده دوستانو دلته وایي کنټري ویر یو لیف ټوډے تاسو په اوس کوم ځای کې په لیف لګیایي او داسې کنټري کوئ کوم هیواد کې یې موږ په افغانستان کې یو ورپسې دلته داسې شمیره ورکوئ چې تاسو سره کیدای شي اړیکه ونیسي دا شمیره به دلته ورکوئ صحیح ده تاسو به د افغانستان دغه به ورکوئ صحیح ده څه چې کوډ صحیح ده دوستانو لکه 93 زموږ کوډ ده ورپسې چې ورکوو داسې لمبر ورکوئ چې تاسو سره کیدای شي رابطه ونیسي صحیح ده ما چې څنګه داسې کوډ ورکړ کوډ نه بعد دوستانو چې دی تاسو به دلته ایمیل ورکوئ صحیح ده دوستانو ایمیل به ورکوئ چې تاسو سره کیدای شي تماس ونیسي صحیح ده ایمیل چې دوستانو څنګه ورکړه هغې نه بعد چې دی تاسو د ایمیل دوباره ورکوئ صحیح ده کنفرم یې کوئ دوستانو څنګه چې دوباره ایمیل هم ورکړه صحیح ده لاندې به راشئ دوستانو ته وایي واټ از د هیډس لیول اف د ایجوکیشن یو هاف تاسو دلته څومره ایجوکیشن کړی دی یاره څومره تاسو تعلیم کړی دی تاسو په هر بخش کې تعلیم کړی وي تاسو سره ډیګري اوسي څه شی باید اسناد اوسي لکه دا پرایمري سکول هلنی تاسو مکتب ویلی دی لګیای آیا تاسو په مکتب کې اسناد نه دي اخیستي یا چې د اسناد اخیستي د ایجوکیشن چاته تاسو نورو دغه کې کار کړی لکه نجاران یې همداسې نور کې کار کړي او تاسو اسناد ولرئ یا ډاکټر اوسئ یا ماسټر اوسئ تاسو ډیګري ولرئ ډیګري معنا تاسو یو اسناد ولرئ یا چې د کورس نه فارغ تاسو یو چې لرئ اسناد لرئ یونیورسيټي نه اسناد لرئ هو هغه به انتخابوئ دوستانو زه به دلته کې زه انتخابوم چې زه به چش نه فارغ یم دلته هم مختلف څه شی راغلی خو دلته به تاسو داسې شی انتخابوئ چې هغه تاسو سره مربوط وي دوستانو دلته به زه لیکم یونیورسيټي ډیګري صحیح ده ما دا انتخاب کړ تاسو به دوستانو لاندې راشي دلته وایي واټ از یور کرنټ میریټل سټیټس آیا تاسو واده شوی یې که واده شوی نه یې دلته لیکلي ان میرټ تاسو به ان میرټ کوئ که چېرې تاسو واده شوی نو میرټ به کوئ صحیح ده دلته لیکلی دی لیفل پرومیټ سرچ که چېرې تاسو وایي که چېرې تاسو دا ښځه تاسو طلاقه کړې ده آیا دا طلاقه شوی تاسو نه طلاق اخیستی دی که چېرې تاسو طلاق اخیستی د طلاق معاملې چې دي دا دواړه کې دي صحیح ده که طلاق اخیستی بهرنی به وي که طلاق اخیستی نه بهرنی به لاندنی به ووهي دا د طلاق معاملې دي تاسو به دې کې لاس نه وایي که چېرته موږ ان میرټ تاسو به ووهئ که چېرته واده شوي نه وي که واده شوي نو دلته میرټ به ووهئ صحیح ده که چېرته طلاق معاملې وي دلته به تاسو ټک ماروئ یو دانه صحیح ده دوستانو هغې نه بعد چې دلته تاسو وایي نمبر آف چلډرن که چېرې تاسو واده شوي یې نو واده شوي دپاره باید تاسو دلته خپل ماشومانو شمیر ولیکئ څو بچیان لرئ همداسې 5 شپږ 2 3 دلته به تاسو خپل د بچیانو شمیر دلته ورکئ دوستانو دې نه بعد چې دی زموږ دا دوسیه خلاصه شوه دې نه بعد چې دی تاسو په کنټینیو کوئ دوستانو څنګه چې تاسو کنټینیو کوئ دلته موږ ته نور جدول راځي چې موږ سره څومره غلطیګانې دي ګورئ موږ ته چې ویلې اوس غلطي په چشکې ده موږ ځو دا اپشن تاسو ته راغی ښه شو چې تاسو هم پکې مخامخ شئ او دا ختما مخامخ کېږي چې دا اپشن چی دپاره راغی دوستانو دلته موږ ته وایي چې تاسو لاړ شئ تاسو عکس وګورئ چې عکس څنګه ده ما خو اول کې ویلو چې زموږ عکس کې مشکل ده ګورئ د دې عکس دپاره موږ څه کوو دوستانو تاسو به دا لاړ شئ کروم کې یا ګوګل کې تاسو به دلته سرچ کوئ صحیح ده ایډیټینګ فوټو صحیح ده دوستانو چې شی به لیکئ ایډیټینګ فوټو څنګه چې دا فوټوس ولیکئ دلته به ولیکئ ټولز فار ډي وي صحیح ده
دا چې څنګه تاسو ولیکئ دوستانو دا به سم لیکئ صحیح ده چې تاسو ته راشي ما چې څنګه ولیکه هماغه شان به تاسو لیکئ دوستانو ما چې څنګه دلته تاسو ته لیکلی ده ګورئ هماغه شانتې به لیکئ صحیح ده دا به تاسو لومړنی به ووهئ څنګه چې دا ووهو تاسو ته به دا لومړنی آپشن شو شي دوستانو فوټو ټولز دا به انتخاب کوئ دوستانو دې نه بعد چې تاسو به داخل شئ دننه دا تاسو چې څنګه دننه شئ بعضې هلکان وایي چې هغسې دا او داسې دا او تاسو به هېڅ چاته نه به پیسې ورکوئ نه چېرې څه مشکل نشته دا بلکل فری کوي صحیح ده هسې پیسو والا هم شته دی خو تاسو ته ما فری وښوده دلته به تاسو چوز فوټو انتخاب کوئ دوستانو تاسو به یو عکس انتخاب کوئ زه دا یو عکس انتخابوم ګورئ دا عکس ماته وجوړئ اټومیټک کراپ کوئ صحیح ده څنګه چې دا عکس دا جوړ کړه راته دلته به زه اکسپټ اینډ پروسیټ به ووهم چې ماته دا سم جوړ شي صحیح دوستانو دا یې ماته جوړ کړو دوستانو څنګه چې زه دا ډاونلوډ دغه وهم دا ډایرکټ زما هغه ته ځي ګالري ته ځي صحیح ده دوستانو دا ماته راغی دویم ځل دپاره راځم تاسو دلته چوز انتخاب کوئ چوز نه بعد چې دی یو عکس انتخاب کوئ صحیح ده دوستانو څنګه چې عکس انتخاب کوئ ډون به کوئ ډون نه بعد چې دی دوستانو دلته به تاسو که چېرته غواړئ چې سترګې زما ضعیف شوي دي یو شی بل شی دا کرپ به ووهئ صحیح ده دوستانو دا ګورئ دا چې څنګه کوئ هماغه شان دی به تاسو دلته عکس جوړوئ دا ډېره اسانه پروژه ده اسانه طریقه ده تاسو کولی شئ د دې په اړه ما ویډیو جوړول خو ما ویل داسې دې کې به مونږ دغه جوړ کړو دوستانو تاسو به یو عکس انتخاب کړئ صحیح ده اوس عکس ته راشئ داسې عکس به انتخاب کړئ چې ښایسته عکس واوسي اګزامپل زما یو دا عکس ده که نه دا عکس ما انتخاب کړو ګورئ 6000 x 6000 دا ستاسو عکس به باید داسې کوالټي کې واوسي صحیح ده زموږ اوس عکس جوړ شوی دی موږ ځو خپل موضوع ته صحیح ده عکس داسې جوړیږي نور مشکل نشته دی تاسو به دلته چوز نیو فوټو به ووهئ صحیح ده څنګه چې تاسو ووهئ زموږ عکس دا دی دا یې جوړ کړی ده صحیح ده جوړ شو که نه تاسو ګورئ دلته وایي یور فوټو کنټیکټ بی ټو مور دین 245 KB باید واوسي سایز کې همداسې دی چې 6000 بیټکوین یا منځنی دغه چې 669 پورې پیکسلز واوسي همداسې 1200 x 1200 پیکسل واوسي باید تاسو عکس چې دی مناسب سایز کې واوسي تاسو بیا چې عکس غلط وښودو تاسو بیا شاته راځئ شاته چې څنګه راغلی دلته به تاسو بیرته کنټینیو کوئ هېڅ مشکل نشته ښه کنټینیو به کوئ څنګه چې تاسو دا کنټینیو کوئ دوستانو تاسو به بیرته خپل آپشن بیرته راشي لږ به صبر ورته کوئ انتظار به کوئ دا نیم ساعت وخت نیسي نیم ساعت کې به تاسو دا ټول ډیټیلز ختموئ دوستانو ماته وایي چې تاسو دا گو بیک ټو پارټ اول پارټ چې تاسو مکمل وګورئ تاسو کومه غلطي نه لرئ تاسو کومه غلطي خو نه ده شوې لکه تاسو به دلته بالکل بیرته چک کوئ زه بیرته چک کوم چې ما سره خو کومه غلطي نه ده شوې همداسې زه کوم کال کې پیدا شوی یم صحیح ده زه به ټول ډیټیلز چک کوم کیدای شي ما نه کومه غلطي شوي زه به بیرته لاړ شم شاته بیرته به جوړ کړم صحیح ده افغانستان صحیح ده داسې لاندې راځئ لاندې کې کوم ځای کې غلط شوی هماغه به بیرته صحیح کوئ فوټوګراف پریویټس دا صحیح ده میلینګ کې لغمان لینګار ده تاسو به ټول ډیټیلز چې دی بیرته چک کوئ آیا تاسو په کومه غلطي نه یې کړی که غلطي هم کړي نو هلته بیا نو تاسو ته مشکل جوړیږي صحیح ده نمبر هم ورکوئ هغې نه بعد چې د ایمیل به ورکوئ ایمیل باید ښه ایمیل اوسي چې تاسو سره بیا تماس نیسي همداسې لاندې راشي میرټ کې ان میرټ کې به کوم غلطي نه دی شوي او که چیرې تاسو ته دا ټول سم واوسي تاسو به چیک کوئ دوستانو تاسو به دا علامه ګورئ دوستانو دغه دې نه به کار اخلئ صحیح ده دا به وهئ دوستانو ما سره یو غلطي ده زما سره یو غلطي ده زه به لاړ شم بیرته دا گو بیک ته تاسو ته دا ښه شو چې دا تاسو ته معلومه شي صحیح ده زه گو بیک ته ځم بیرته چې ما سره چې کومه غلطي ده زه به هغه اصلاح کوم کومه غلطي ده ګورئ دوستانو ښه دلته ما 12 میاشت لیکلی ده صحیح ده دلته زموږ چې دی 2 میاشت دی جنوري فبروري صحیح ده دوستانو ځکه چې زه دې کې غلط شوی وم باید تاسو دا لازمي چک کړئ آیا تاسو په کومه غلطي نه یې کړی حتما به چک کوئ داسې نه چې تاسو کومه غلطي وکړئ صحیح ده همداسې تاریخ به ګورئ چې کوم تاریخ دی او دا به حتما چک کوئ او زه په تاریخ کې هم غلط شوی یم 14 مې لیکلی دی باید دلته تاسو ډېره متوجه واوسئ چې ځکه چې تاسو بیا دا ثبت نام ده داسې نه چې تاسو ټول میکس خراب شي کوشش وکړئ باید
تاسو ډیټیلز مکمل وګورئ، هغې نه بعد چې تاسو ثبت نام وکړئ. 2003 همداسې نهم میاشت دی، نهم تاریخ دی، دویم میاشت دی. دې کې انشاءالله زه صحیح تللی یم. ورپسې تاسو به دا ما جوړ کړی یم، نو تاسو دپاره ما لاره وښودله وه چې تاسو هم پوه شئ او زه هم د ګورئ که چېرته تاسو دا عکس صحیح نه وي، دلته تاسو سور علامه راځي، کرښه راځي، انډرلاین راځي. که تاسو کې عکس صحیح اوسي نو تاسو دا شین ګرین کرښې راځي. صحیح ده دوستانو. تاسو اوس ځئ بیرته لاندې چې څنګه راغلی دلته به تاسو کنټینیو کوئ. صحیح ده، کنټینیو کوئ. کنټینیو نه بعد چې دی تاسو به مخکې لاړ شئ. مخکې نه بعد چې دی تاسو به انشاءالله زموږ موضوع هر څه انشاءالله صحیح ده او تاسو به لاندې راشئ. صحیح ده دوستانو، زموږ دلته ډیټیلز چې دی صحیح شو. اوس فبروري 9 2003 ډېره مکمل ډیټیلز زموږ راغی. دوستانو اوس به راځو مونږ خپل موضوع ده سبمیټ ته راځو، دا به وهو. صحیح ده، څنګه چې دا مونږ څنګه ووهو باید نیم ساعت کې دا پوره کېږي. ښه، نیم ساعت کې زموږ هر څه موضوع خلاص شو. دوستانو دې کې تاسو ته دویمه ډېره مهمه اپشن بیا راغی. تاسو به دا نه ده تاسو چې ښکاري او تاسو به دا مکمله تاسو به پوره کوئ. کوم یو دی؟ دا دی، تر دې ځای نه واخلئ، دا هم پکې شامل ده. ښه دی، تاسو ته ښکاري. زه به بیا خط کش کړم، دې ځای نه واخله. دا به اول کاپي کوئ، کاپي نه بعد چې دی یا کاپي کوئ یا سکرین شاټ کوئ. دغه اپشن تاسو ته مهمه ده، که چېرې تاسو نه وواړي دا به پکارېږي، دا به تاسو نه هیر نه شي. صحیح ده، تاسو به اول دې نه سکرین شاټ اخلئ. صحیح ده دوستانو. ورپسې چې دی تاسو به دې نه داسې کاپي به اخلئ. صحیح ده، دا به تاسو سره کاپي واوسي. دوستانو ستاسو سکسس شو، تاسو جوړ شو. دې نه بعد چې دی یور انټري فار د 2026 او تاسو به دا اعلان شي. هغې نه بعد چې تاسو به خپل قسمت وګورئ چې تاسو قسمت څنګه کار کوي. زه انشاءالله تاسو کار وشو، ثبت نامونه مو وشول، بالکل فری. زموږ یوټیوب چینل آخر کې هم ځان سره سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم پوه شي چې موږ څنګه ثبت نام کولی شو. ډېره په اسانه سره موږ ثبت نامونه کولی شو. ډېره زیاته مننه.